وایي چې نوی درس ووایو. استاده څه وخت رخصتېږو؟ زوی شروع کېدو ته خو پرېږدې. تر اوسه چې ورشه ونه وي ته بیا د رخصتۍ نارې ووایه. استاده چیش دی؟ ته بل کار مار نه لرې؟ رمې نو څه دې وشي؟ نو خو ورڅه خپل کار دې وکړه. ته دلته زما د ډبولو دپاره راغلی؟ زوی وایي چې ډب نه وي ادب نه وي. چې ځینې زده کوم نو ته بیا څنګه را زده کړې؟ زوی دا ستا د خوښ کور نه دی. د دې چې راغلی نو یو شی به زده کوې. که مې زده نه کوي نو؟ استاده څه وخت رخصتېږو؟ سمه ده درس ووایه بیا وایه. ګورې که مو ښه درسونه ویله نو انعام به درکړم. که مو بېادبي کوله نو سوټیان به درکړمه. دا انعام خو پېژنم خو دا سوټیان چیش ته وایي؟ چیش دي دا سوټیان؟ اوس پوه شوې چې چیش ته وایي؟ استاده څه وخت رخصتېږو؟ زه سمه ده راته ویې وایه بیا وایه. زما زامنو چې درس نه وایاست نو خو دا مکتب ته مه راځئ. موږ خو خپل په خوښه نه راځو په زوره مو راستئ. خپل په خوښه هم څوک راځي استاده زه خپل په خوښه مکتب ته راځم. چې یوه ورځ مکتب ته رانسم نو ټوله ورځ مې فکر خراب وي. شاباس زویه زه هم په ځوانۍ کې هره ورځ مکتب ته تلمه. نو تا به ډېرې نجونې هم درلودې. زغره نو ته د نجونو دپاره شې چې ونه نه جوړ کش کړم لکه چرګ داسې به غورځې. دا اوس پښه ده که ټوپلنډه ده؟ ټوپلنډه نه خر. دا چا وویله؟ ما کښته زه خرمن مېږم. چې هره ورځ په سیم کې نارې نارې وایي نو موږ هغه ته څه شی وایو؟ زه نارې نه ومه درس درته وایمه. استاده تر درس سره په یاد شوه څه وخت رخصتېږو؟ وایي زویه دا شپېلک څوک وایي؟ استاده دی. درواغ استاده درواغ. زما خو ګرسري کې زده نه ده. ته ورته ګوره. ودې واله شپېلکه چې دونه ټینګې وایي نه نو د چا لخوا بله شپېلکه ووایه. استاده دا بیا څه رقم شپېلکه ده؟ دا رقم دا غږ د څه شو؟ په اواز نه و دا چې غوښه په اواز وه. چا وایي چې په واکه سازه د راګرځولو خو مې ډېر کوښښ وکړ خو ولاړه. دلته چې هر څه کوئ تاسو باید ما څخه اجازه واخلئ. استاده به کانتین اجازه است؟ څه شي؟ ایا زه کانتین ته تللی سم؟ یا نه شې تللی؟ ولې ستا د پلار مکتب دی؟ خپله خو ګرده ورځ هلته ناست یې. ستا خو په او وایي د سهار راهیسې مو دغه چیغې و نارې شروع کړې دي. 2 ساعته کېږي چې لا نه یې رخصت شوي. زه دلته د ستا پک سر د لیدو دپاره نه یم راغلی. خر بېادبه بس یې ده باله زه ځمه. ستا خو په